ګرانو کتونکو ستړي مشئ. نن په پښتونخوا وطن او د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نورو ملتپالو ګوندونو او ادبي سازمانونو له لوري څخه د مورنیو ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت سره دستورې جوړې شوې وې او په ځینو ښارونو کې بیا خلکو د پریس کلبونو مخې ته مظاهرې کړې وې. مظاهرچیانو له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې پښتو ژبه د هیواد تعلیمي او دفتري ژبه وګرځول سي، ځکه چې په تېرو سرشمېرنو کې دا خبره په ډاګه شوه چې پښتو ژبه د پاکستان دویمه ستره ژبه ده. پښتون ولس له حکومت څخه خواست کوي چې د دوی بچیانو ته په پښتو ژبه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. ګنې ولس به په سترو احتجاجونو لاس پورې کړي، ځکه چې هر قانون د نړۍ و ماشوم ته حق ورکوي چې هغه ته د هغه په مورنۍ ژبه کې زده کړې ورکړل شي. له ملتیا څخه مو نړۍ مننه.